الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. رواه البخاري. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې دوه نعمتونه داسې دي د کم چې اکثره خلک قدر نه کوي، یو صحت او بل فراغت. محترمینو، د صحت په زمانه کې هر نیک عمل یا د فراغت په زمانه کې هر نیک عمل خلک پر نن او پر سبا باندې کوي. ته نن مشورو سبا به وکم، ته نن مشورو سبا به وکم. حالانکه دی فارغ دی، صحتمن هم دی، لیکن د هغه صحت او د فراغت څخه دی کار وانخلي. اخر چې صحت د لاس ورکی یا فراغت د لاس ورکی مصروف سي، بیا نو دی فکرمن سي چې کاش داسې مې کړی وای، پر موږ خو تیر رسول ته قدر وکي، نور ته وای پر موږ خو تیر رسول اسی تیر رسول. نو ځکه بیا بعد کې افسوس، بعد کې ارمانونه باندې دی هغه صحت او فراغت نشي راوستلی. نو د صحت د زمانه سه او د فراغت د زمانه سه عزتمنو ګټه واخلي، کارونه پکې وکي، د دین خدمتونه پکې وکي، د دین نشریات پکې وکي، آخرت د پاره څه توشه پکې جوړ کی. اسنه چې بیا د زړه غواړي لیکن صحت ملګری نه د سره کوي، یا د زړه غواړي لیکن ته ځان نه فارغولی، د دنیا په چارو کې داسې مصروف سي. نو د خپل صحت او د فراغت د ورځو سه خپل استفاده او ګټه واخه. د نبی علی صلوات و سلام د حدیث مقصد هم دغه دی چې قدر نه کوي، یعنی څه ګټه او استفاده نه جن اخلي. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم الحاج مولوی عبدالرحمن سمیم صاحب و سهرانی نبوي حدیث ته غوږ واست.